قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د شعیب علیہ السلام لقوم څخه کبرجن مشران وویل اے شعیبه خامخا لازمن بمشتو او هغه کسان چې له تو سره ایمان راوړی دی د خپل کلی نه وباسي یا به تو سه خامخا لازمن زمیش دین ته راوګرځئ. هغه شعیب علیہ السلام وویل ایا اگر کمیش دا بد ګڼن کیو قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بشک کمیش با په الله تعالی باندې سخت درويخ ته پلی وی کمیش تو سي دین ته درو ګرځو او رستل دې چې میشت الله تعالی له هغه نخلصای وکړ او میشت دا حق نشته چې هغه ته وګرځو مگر دا چې زمیج رب الله تعالی څو غوړي زمیج رب هر شی په خپل علم کې روګر کړی دی خاص په الله تعالی باندې میشت توکل کړی دی. اے زمیج رب ته زمیش په منځ کې او زمیش د قوم په منځ کې په حق سره فیصله وکا او تر ټوله غوره فیصله کوین کای. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. او د هغه قوم څخه کافر او مشرح نو ویل یقینا کچیر توسه د شعیب علی السلام تابعداري وکړه بشک توسه په دغه وخت کې خامخا له توانیونه څخه وایي. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نو دوی زلزلې ونیول نو دوی شول په خپل کورنه کې پړ مخه مړ پروت. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هغه کسان چې شعیب علی السلام یې دروغجن ګڼلای وو داسې هلاک شول لکه چې دوی په دغه کورنه کې بيخي آباد نوي. هغه کسان چې شعیب علی السلام یې دروغجن ګڼلای وو هم هغه توانیانو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نو شعیب علیہ السلام له غین وګرځید یعنی د کلی څخه ووت او ویل اے زمو قومه بشک مو توسه ته د خپل رب پیغامونه در ورسول او توسه خیر خواهی مې وکړه نو زه څنګه په کافر قوم باندې افسوس وکم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. او میش په هیڅ یو کلی کې هیڅ یو نبی نه ولا جلای مگر دا چې میش به د هغه کلی اوسیدن کې په سختۍ او تکلیف کې ونیول د دې د پورا چې دی الله تعالی ته زوري وکړي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا میش د بدای په زوی خوشحالي په بدل کې ور کړه تر دې چې دی ډیر شول او ویل یقینا زمیش پلارینه ته هم زمیش په شان تکلیف او خوشحالي رسیدلې و
نو میش دوی ناڅاپه راونیول او دوی شعور نه لرل